د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېر اورېدونکو سلامونه، مینه، پیرزوینې مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ و جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو پر تن وي او د الله جل جلاله په درکړو نعمتونو به شکر ګزاره یاستئ. په همدې هیله همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو اورېدونکو، نن د ستورو په مزل خپرونه کې درته د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 18مه برخه دراوروم. خو وړاندې له دې چې د 18مې برخې د نشر ور پرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې 18مې برخې وروستۍ جملې دراوروم چې تېره برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو یوه هیله او ورزو له تاسې هم لرم چې دا خپرونه هم راسره د نور خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. تاسې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول په تېره 18مه برخه کې اورېدلي و چې هو بلې درنو اورېدونکو، لومړی دا چې شاهي طبیب دې سمدلاسه د اسدالدین شیرکو ځای ته د هغه د معالجې لپاره ولاړ شي او د هغه علاج دې وکړي. دویم دا چې دغه ماښامۍ غونډه منسوخ اعلان کړل شي. سلطان نورالدین زنګي فکر کړی چې د ماښامۍ په غونډه کې به هغه په دې مسله باندې د خپلو امراو او وزراو سره سلا مشورې کوي، د کومې پاڼې چې اسدالدین شیرکو ته د اشارې په توګه ویلي وو چې سبا به د یوه لرې سفر په لور روانېدل وي. اصلي مشوره خو هغه د اسدالدین شیرکو سره کوله، خو کله چې اسدالدین شیرکو د ماښامۍ په دربار کې حاضر نشو نو بیا د غونډې د رابللو اړتیا څه وه. کله چې سبا اسدالدین شیرکو راشي نو بیا به ورسره خبرې کوي. اسدالدین شیرکو په دغه فکر کې بیرته را روانو چې په لاره کې ورته امیر نصرالله مخې ته راغی. اسدالدین شیرکو د هغه په کتلو سره خپل استم کړ. نصرالله لږ څه پریشانه شانتي و. اسدالدین شیرکو ترې وپوښتل: نصره، څه خبره ده؟ لږ څه پریشانه ښکارې. امیر نصر په سخت اواز کې وویل: زه هم ستا په لور در روانم امیر اسدالدینه. اسدالدین شیرکو ورته ډاډ ورکړ: ورخطا کېږه مه امیره، وا چې زه ستا څه مرسته کولی شم. امیر نصرالله په عاجزۍ سره وویل: تا ته خو به زحمت شي که زما کور ته ولاړ شو او همالته کینو او په ډاډه زړه خبرې وکړو. د اسدالدین شیرکو ذهن هم اندېښمن شوی و. ځواب یې ورکړ: امیر نصره، آیا داسې شونې نه ده چې ته ماښام زما کور ته راشي؟ اوس زما ذهن ډېر اندېښمن دی. امیر نصر ورته په وران اواز سره وویل: زه له تا نه زیات اندېښمن یم امیره. خیر، دومره خبره نه ده، زه به ماښام ستا کور ته درشم. که څه هم سپه سالار اسدالدین شیرکو ډېر سخت زړی انسان و، خو د لوی زړه خاوند هم و. نه یې غوښتل څوک په تکلیف کې راښکېل وویني. هغه ته د امیر نصر د مزاج څخه دا ډاګیزه شوې وه چې هغه د ده نه زیات اندېښمن دی او که چیرې د هغه ضرورت ته سمدلاسه توجه ونه کړل شي نو هسې نه چې کوم غلط قدم پورته کړي. اسدالدین شیرکو ترې وپوښتل: نصره، داسې څرګنده شوه چې زما خبره در باندې درنه تمامه شوه. زه په خپله خبره افسوس کوم. نصر ورته سمدلاسه په پوره احساساتي توګه وویل: نه امیره، ستا په څېر د یو جلیل القدر امیر سره بحث کولو کې څوک ژوندي پاتې کېدی شي؟ زه خو هم تا سلطان ګڼم. صبر وکړه نصره. اسدالدین شیرکو د لاس په اشاره نصرالله تم کړ. بیا یې آس ور مخته کړ او د هغه سپور څنګ ته یې ځان ور نږدې کړ چې لږه شیبه مخته د دې دواړو سره نږدې تېر شوی و. اسپور د اسدالدین شیرکو په کتلو سره سمدلاسه د اسره ښکته شو. سپور په ډېرې عاجزۍ سره وویل: ما ته بخښنه وکړئ امیر، بیا به راڅخه داسې غلطي
ونه کړل شي. درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې 13 برخه په کوم ځای کې او په کومو جملو پای ته رسېدلې وه. 18 برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. اسدالدین شیرکو ورته په ډېره نرمه لهجې سره وویل: ته هسې په ما ګمان کوې، په اس دې سپور شه او زما سره یو ځای راځه. پیدا شوی کس بیرته په اس سپور شو او د اسدالدین شیرکو تر شا روان شو. امیر نصر ته په ورسېدو سره اسدالدین شیرکو د هغه سپور نه وپوښتل: ته د چا په حکم زما په تعقیب پسې راوتلی؟ جاسوس ورته په ډېر ادب سره ځواب ورکړ: محترم امیره، زه خو شاهي جاسوس یم او زما هر کار د سلطان نورالدین زنګي د حکم په مطابق وي. اسدالدین شیرکو لږ څه تریو شو. د امیر نصرالله د لاسه خو بالکل توتیان الوتل. شیرکو ځان سنبال کړ او وویل: که چیرې د سلطان نورالدین زنګي جاسوس نو بیا زما څخه د ویرېدو ضرورت څه و؟ زما تر شا اوسه، زما جاسوسي کوه، خو داسې چې څوک دې ونه پیژني. ستا ستره غلطي دا وه چې ته 2 ځلې زما تر څنګ تیر راتیر شوي. جاسوس د شرم له مخې خپلې سترګې ټیټې کړې. بخښنه راته وکړه امیره، بیا به رانه داسې غلطي نه کیږي. اسدالدین شیرکو ورته په نرمې لهجې سره وویل: د بخښنې کومه خبره نشته. اوس چې ته له موږ سره مخ شوې نو ټوله خبره به ستا تر مخه کیږي، خو زه بس په چوپتیا سره زموږ خبرې اوره. اسدالدین شیرکو هغه چوپ کړ. څو لمحې چوپتیا خپره وه. امیر نصر ډېر زیات لړزېده. اسدالدین شیرکو خبره پیل کړه: زما سره چې کوم امیر دی هغه پیژنې؟ جاسوس په ویره ځواب ورکړ: نه، زه ورسره کوم آشنایي نه لرم. اسدالدین شیرکو ورته په ډېر اطمینان سره وویل: نو واوره، دا امیر نصرالله دی، په کومه ستونزه کې راښکېل شوی دی، په دې اړه زما سره خبرې کوي. جاسوس غوښتل خپل ځان خلاص کړي، نو ویل: سپه سالاره، ته د هغې خبره واوره او د هغه د اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه. دا زما په منصبي فرایضو کې داخل نه دي چې د چا د شخصي اندېښنې په اړه سلطان ته راپور ورکړم. خو اسدالدین شیرکو سمدستي ورته وویل: تا ته څنګه څرګنده شوه چې د امیر نصرالله اندېښنه د هغه شخصي ده؟ کیدای شي هغه د هیواد د سیاست سره اړوند وي. جاسوس هم ډېر پوه او چالاکه انسان و. سم د لاسه ځواب ورکړ: دروند امیره، ما ته ډاګیزه ده چې 2 محترم امیران په کوم سیاسي مسله باندې د لارې په سر خبره نه کوي، او بیا تاسو خو د هغو امیرانو څخه یاست چې وفاداري مو د شک څخه پورته ده. اسدالدین شیرکو یو ځل بیا راښکل کړ: ډېر ښه، که ته زما د وفادارۍ د شک و شبهې نه پورته ګڼې نو بیا ولې زما په تعقیب پسې را روان یې؟ جاسوس سر ټیټ کړ او د پښیمانۍ لهجه یې خپله کړه. ویل: په اصل کې ما ستا دا ملګری امیر نه پیژانده. د هغه لباس څه داسې و چې د کوم بیروني کس شک پرې کېده. د همدې شک له مخې د هغه د تعقیب پسې روان وم. امیر نصر ورغږ کړ: سپه سالاره، په حقیقت کې زما دغه کالي زما لپاره ستره ستونزه ده. زما خولۍ د لرې چغې وهي چې زه ایرانی یم. ته خو پوهیږې چې زه ایرانی الاصله یم. درون سلطان پر ما غریب باندې ډېر مهربانه دی، خو درباري هره ورځ راته یوه نه یوه فتنه پیدا کوي.
اسدالدین شیرکو وخندل. همدا خو اورېدل غواړم چې دا هره ورځ درته څوک فتنې جوړوي؟ امیر نصر په پریشانه لهجې سره وویل داسې کومه ستره خبره نشته امیره، ما هم فتنه جوړونکی سپک کړی دی. زما زوی ظفر ځوان دی، زه غواړم چې په خپلې کورنۍ کې ورته واده وکړم. بس خو علیجار د هرې خبرې نه زر زر نورې خبرې جوړې کړي. ما د علي حضرت سلطان معظم څخه د ظفر د واده کولو لپاره اجازه اخیستې وه. اسدالدین شیرکو د امیر نصر نه وپوښتل آیا سلطان اجازه در نه کړه؟ امیر نصر په ژړېدونکي اواز سره وویل علیجا خو په ښکاره توګه انکار هم نه دی کړی او اجازه یې هم نه ده راکړې. د 4 میاشتو څخه دا لړۍ روانه ده او په منځ کې ځوړند یم. ما سلطان ته د هرې لورې د خپلې د وفادارۍ ډاډ ورکړی، لیکن اسدالدین شیرکو ترې یو ځل بیا په لټونکي پوښتنه وکړه سلطان څه ځواب درکړی؟ هره میاشت یې وایي چې راتلونکې میاشت کې د واده وکړه. دې وخت کې د امیر نصر د سترګو نه اوښکې روانې شوې. شیرکو د امیرانو خواخوږي وکړه او ویې ویل بیا نو په دې کې د درباري امیرو ملامتیا څه ده؟ امیر نصر خپلې سترګې وچې کړې او ویې ویل همدې خلکو د علي حضرت غوږونه ور ډک کړي دي چې امیر نصر د فارس د حکومت جاسوس دی. استغفر الله. امیر اسدالدین شیرکو ډیر په غوسه شو. دا د څومره وچې طبیعت او مزاج خلک دي، د انساني اقدار او عزت هیڅ خیال او فکر نه ساتي. اسدالدین شیرکو څو لمحې وروسته بیا وویل درون سلطان هیڅوک د خپلو جایزو او روا حقوقو څخه نه بې برخې کوي. ته د پاریس په لور د تللو لپاره ځان تیار کړه. زه به درته د سلطان څخه د دې خبرې اجازه اخلم. امیر نصر هیڅ ځواب ورنه کړ. بیا اسدالدین شیرکو د هغه جاسوس په لور وکتل او ورته وویل که چیرې کومه ستونزه پیدا شي نو دا دوست به په کار راځي. جاسوس د اطاعت د څرګندونې په خاطر سم د لاس خپل سر ټیټ کړ. اسدالدین شیرکو نجم الدین ته خبر ورولېږه چې صلاح الدین هلته د علیجا په دربار کې یاد کړل شوی دی. سبا سهار تیار کړئ. هغه خلک چې سلطان نورالدین زنګي خپل دربار ته تر ټولو لومړی ورغوښتل نو که هغوی به مجرم نه و نو د دربار له اړخه به ورته د سپرلۍ لپاره یو اس ورلېږل کېده. د اس په ورلېږلو کې یو حکمت دا و چې په هغه راتلونکي وګړي کې به په خپل ځان باور پیدا کېده او د سلطان نورالدین زنګي تر مخه به د راتلو نه مخته د هغه وفادار ګرځېده. بل حکمت پکې دا و چې د راتلونکي لپاره به داسې اس ورلېږل کېده چې ډېر ځواکمن به و او په سخته به تر کنټرول لاندې راته. مقصد به یې دا و چې یو خو به اس په ستونزمنه توګه تر کنټرول لاندې راته او کله به چې د کنټرول لاندې راغی نو په لاره کې به هم نخرې کولې. نو که چیرې سپور به د کمزوري زړه او ذهن انسانو نو اس به هملته په لاره کې غورځولی و او پرېښی به یې و او که چیرې تر درباره پورې به یې هم راورسوه نو شکل او قواره به یې تبدیله شوې وه. د نجم الدین په کور کې دا خبره هم ډیر خوشالونکی نه و. د کمزوري زړونو وینځ او غلامان ورخطا شول. هغوی په دې وویرېدل چې هسې نه چې شاهي اس صلاح الدین په لاره کې وغورځوي، خو د هغوی پر خلاف نجم الدین او بیګم یې په دې اړه خوشاله وو. هغوی ته په ډاګیزه توګه په صلاح الدین کې داسې کوم عیب نه تر سترګو کېده.
په هغه وخت کې به امراو خپل زامن په خپله دربار ته راوستل او هڅه به یې کوله چې د هغه د زوی شهرت تر درباره پورې ورسیږي او بیا سلطان نورالدین زنګي ورپسې اس راولېږي او په خپله یې دربار ته وروغواړي. صلاح الدین ته د دربار په لور د تللو خبر زریافت ډیر خوشحاله کړی وه. هغه په ټول محل کې ځای په ځای ګرځېده او هر څوک به چې ورته مخ ته راتلل نو هغوی ته به دا خبره کوله په یاده مو ده چې ما څه وړاندوینه کړې وه، اوس زما د هغې خبرې د پوره کېدو وخت راغلی دی. چا به یې په خبره تندی تریو کړ، چا به پرې وخندل او څوک به پرې په غوسه شول. هغې ته یې پاګله او لیونۍ ویله. زریافت لا د پخوا نه په لیونۍ باندې مشهوره شوې وه، خو د محل پوهان په دې پوه شوي چې په زریافت کې هرومرو څه جوهر شته. د هغوی په فکر کې دا د قدرت له اړخه ورکړل شوی ځواک دی، همغه چې چاته هر څه وغواړي ورکوي. د هغه ورکړه بل څوک نشي ترلاسه کولی او نه ورته زیان ورسولی شي. بالاخره زریافت د خپلې مور نه یو بله غوښتنه وکړه. مورې، زه د میرزاده سلطان سره یو ځای شاهي محل ته ورځم. مورې ګوته په خوله پاتې شوه. ته خو هم رښتیا لیونی شوې زریافتي. مورې ته به کله زما په خبره پوهیږي؟ په دې وخت کې زریافت هم د مور سره د جنگ لپاره تیاره شوې وه. کله مې وینې راته وایي لیونی، خو مورجانې زما په خبرو باندې باور وکړه، زه ډیره رسېدلی یم. مورې سر ونیوه او کېناستله. وی ویل پرېږده زریافتي، د الله لپاره دا خبرې پرېږده، اوس ورته غوږ شه. د میرزاده پسې دربار نه د حاضرېدو خبر راغلی، معلومه نه ده چې سبا به څه کېږي او د اوسه د هغه سره تللو ته تیاره یې. ای نیکبختې، هغه پرېږده چې یو ځل خو تر محله پورې په خیرت سره ورسیږي. زریافت داسې وویل لکه په رښتیا چې هم وخت او حالات په ولکه کې وي. هغه خو محل ته ورسېده، ته ولې دومره خفه یې؟ مورې په ډېر تمسخر سره ورته وویل. اوس ورته ټینګ شه، یک نشد دو شد. امیرزاده سبا سهار دربار ته تلونکی دی او هغه هم دا اوس هلته ورساوه. بیا چې زه څه وایم راته وایي چې ما ته یې لیونی ویلي. ای د الله بنده، امیرزاده سبا سهار دربار ته ورځي او ورتګ هم په هغه لیوني اس دی چې په دې تیرو 2-3 میاشتو کې خپل سیوری هم ځان ته نه ده نږدې کړی. زریافت هم هلته په ولاړه خبره راغبرګه کړه. زه هم د سهار خبره کوم مورجانې، اس هغه ته هیڅ زیان نشي رسولی. مورې، اس زناور دی او امیرزاده انسان دی. اس خو د همدې لپاره پیدا شوی چې ټول عمر به د انسان د پښو لاندې زغلی او د انسان وفاداره به وي. زه ګورم چې په هغه به څنګه دم ورچوپ کوم. په همدې وخت کې امیرزاده صلاح الدین هم راغی. زریافت د هغه په کتلو د خندانه شنه شوه. مور سم د لاسه ونیوله او بلې لوري ته یې راښکوده. هغه ویرېده چې د امیرزاده سره هم دغسې اوتې بوتې ونه وایي. صلاح الدین هم د راننوتلو سره سم نیغ د خپلې مور کوټې ته ورغی. په هماغه شپه د شاهي استوبل ملازم په منډه د نجم الدین تر محله پورې ورغی. نیمایي شپه تېره شوې وه. نجم الدین بې خبره ویده و چې ښځه یې راپورته کړ. نجم الدین وبړېد او راپورته شو. بیګم ورته په لړزېدلي اواز سره وویل د شاهي استوبل دا روغه راغلی دی، لږ ژر ورشه او ترې وپوښته چې څه خبره ده. دا روغه استوبل نجم الدین سترګې ووښلې، لوڅ سر او لوڅې پښې
بیرون په منډه شو. په لاره کې کنیزي ورته څپلۍ ورکړې. د مرکزي دروازې ساتونکو ناروغه همالته په میلمستون کې کېنولی و. ناروغه سره په پړونو کې پوښل شوې یوه ښځه هم وه چې ناروغه کلکه له لاسه نیولې وه. ناروغه راپورته شو او نجم الدین ته یې سلام وکړ. نجم الدین د هغه سلام ته ځواب وایه او بیا یې د هغه تر څنګ په پړونو کې راپوښل شوې ښځې ته په ځیر سره وکتل. نجم الدین ترې په پوره نرمۍ سره وپوښتل ناروغه څه خبره ده؟ دا ښځه څوک ده؟ ناروغه ځان کنټرول کړ. د دې سیمې واکمنه دا ښځه مو همالته د استابل څخه رانیولې ده. د نجم الدین دماغ د کوم خطرناک سازش په لور ولاړل. د دې سره بل څوک و؟ ناروغه ځواب ورکړ محترمه دا ځان ته وه د یو اس تر څنګ. نجم الدین په سختۍ سره ورنه وپوښتل ناروغه د اس د غلا کولو معامله ده او یا د دې ښځې بله کومه خبره ده؟ تا ولې په دې وخت کې زه د خوبه را بیداره کړم؟ د استوبیل امور خو پر ما پورې اړوند نه دي. محترمه دا ښځه ناروغه په هوش کې راشه. دا ته څه وایي؟ نجم الدین ورته دوباره په قهر شو. د ناروغه هوش او حواس تلل راتلل او د هغې ښځې نیولی لاس یې هره شیبه سستوو. په همدې وخت کې ښځې خپل لاس ټک واهه او د هغه د لاسه یې ځان خلاص کړ. نجم الدین نیغ په نیغه د هغې ښځې څخه وپوښتل ته بدبخته څوک یې؟ ښځې د خپل مخ نه پړونی لرې کړ. د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او د ستور مزل د خپرونې خاصو مینوالو، دا وه د سلطان نور الدین محمود زنګي د داستان یا ناول 13مه برخه. دا چې په راتلونکي برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو. دا مخپټې ښځه څوک وه؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به په راتلونکي 19مه برخه کې ځواب شي. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسې چې هر چې تاسې خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې ساتئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.